السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولی شو چې د ټویټر اکاونټ یا آی ډي په اسانه طریقې سره جوړ کړو ملګرو. دې لپاره ملګرو تاسو خپل موبایل کې دغه ټویټر اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ ملګرو. دې ته به زه داخل شم. لومړی څه ملګرو تاسو وینئ نیم دی، تاسو ملګرو خپل نیم ورکئ. دلته ما خپل نیم ورکړم ملګرو. دلته زه غواړم چې خپل د موبایل شمیره ورکړم د هم ځای کې. ته ملګرو تاسو نه تاریخ غواړي ملګرو، دلته به تاسو خپل د اوسنی تاریخ ورکړئ. هلته یا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ملګرو. تاسو وینئ مخکې چې ملګرو دا چک مار به که دا به کلیک وکړئ یو ځل پې، بیا به نیکسټ ووهئ ملګرو. تاسو وینئ مې هم راکړه، نمبر او تاریخ نیټه یې هم راکړه. موږ داسې کولی شو چې ساین اپ کړو ملګرو. ګورئ ملګرو دلته به تاسو پکې ووهئ. ګورئ ملګرو دلته تاسو ته یو کوډ راځي، هغه به دلته ورکئ. تاسو ورکړو دلته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته به خپل تخني پاسورډ ورکړئ ملګرو. زه غواړم چې یو ځل خطر پاسورډ وکړئ ملګرو. دا به انګلیسي داسې پاسورډ ورکوئ. زه ورکوم افغان 1 2 3 4 افغان 1 2 3 4 پاسورډ ما ورکوم ملګرو. اوس مخکې ملګرو لږ صبر ورته کوو. ګورئ ملګرو تاسو کولی شئ چې خپل عکس هم ورکئ. زه غواړم چې عکس وروسته ورکړم. هلته به تاسو په سکایپ فور ناو باندې کلیک وکړئ. لږ صبر ورته کوو. ګورئ ملګرو تاسو بایو کې هم څه ورته لیکلی شئ. زه بیا هم سکایپ باندې کلیک کوم تر څو ویډیو اوږده نه شي. ګورئ ملګرو دا زموږ اکاونټ شو افغان. وینئ ملګرو تاسو یا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ملګرو. څه مخکې لاړ شو. هلته ملګرو تاسو په ناټ ناو باندې کلیک وکړئ. ملګرو زما اکاونټ بلکل دې سره جوړ شو ملګرو. صبر ورته کوو چې زموږ اکاونټ جوړ شي. ګورئ ملګرو تاسو ته ډېرې مختلفې اپشن راکوي. دلته تاسو ته وایي چې تاسو د ټویټر د کومه برخې په باره کې کار کوئ ملګرو. زه به ورته انتخاب کړم افغانستان. هلته کوزم زه ورته انتخابه دا لومړی. دا ملګرو تاسو نیکسټ کړئ، مخکې لاړ شئ. صبر ورته کوم ملګرو. ملګرو ته مختلفې اکاونټونه راوښتل ملګرو. تاسو هم دلته فالو کولی شئ. دا ګورئ ملګرو دا زه په نیکسټ باندې کلیک وکړم چې ویډیو اوږده نه شي، تاسو ژر په پوه شئ. ملګرو زموږ ټویټر آی ډي اکاونټ بلکل په سربستۍ سره ښکلی او محفوظ جوړ شو ملګرو. دا زموږ نوې چې ما ستاسو لپاره د پښتو زده کړې چینل لخوا در وړاندې کړه. تر بله ډېر زه تاسو ته درېږم. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.